مونږ باندې خبر اورل تر بل شو احمد شاه جی ته مونږ وویل چې خپل موقف بیان کړه بس خپل موقف بیان کړو چې ما خبره پاټه ودرېږي ټیک ده دا کم ځای نه احمد شاه جی وخیل خو ټیک ده که نه ودرېږي که نه نو زه بیا په قوم کې نه یم به زه وینه بیا سم بیا زه پوه خپل کار مې پوه دا به خبره داسې شوه دویمه خبره مننه چې کومه خبره وکړه چې دارنګې مونږ بیل شو دارنګې یو کونسلرانو ګیلې کولې خو زه یو تم یو سوال کوم یو لکه چې هم مونږ د قوم بچي دي خو عام دلته ځنې کې د تحصیلدار دفتر کې د ای پی ای دفتر کې د ډي سي دفتر کې چې دو کینی نو ځنې په ځایونو کې د قوم مشرانو ته پسپک نظر کسي نو ما د قوم مشرانو ته پسپک نظر ما کسه ما قوم مشران ځنې داسې قومي مشران دي چې آپ دا علاقه کې چې کوم وخت کې پارټي دورو نو په هغه وخت کې دغو آن د سپاټ په موقع باندې قربانیم کړي که یو بچي کا په خزادار کورت کې وو کا په دیوی کورت کې کا مشرانو کا کشرانو نو مشر او تاسو اسرا چې چلے کو نه تاسو کوي چې دا وی میزات کوي ته وی میزات کوي دا ما کاوه چې ته چې نه زه کونسلر یم او مشر دی ما عزت ډیر وی یا زه به ته نه زه وچات غنم نه تم دې قوم بچای ته خپل حیثیت ته قومي مشرانو خپل حیثیت ته درېمه خبره ده چې انضمام نه مخکې چې کومې خبره شوې ټیکه انضمام وشو بس ومنلو ټول قبایلي علاقه کې د معامله روانه ده بیا پکې بلدیاتي انتخابات عام وشول خو نن سبا یې نه دو ناست دي نو د پورو 10 روپۍ پیمان کویر کړي نو ما د حکومت ته دا مطالبه ده چې انضمام نه مخکې تا کومې موږ سره جبې کړې وي کومې وعدې کړې وي کومې خبرې کړې وي د نوکارو د فنډونو و تا پکې ایټا ټیسټ هم راوښکو نو دا ایټا ټیسټ خو قبایل لپاره څه ضرورت دی دا پکار دی چې یا په خپله ډي سي کمیشنرانو را پکارو یا دارنګې دا چیرمنان دي داسې ایم این اے ایم پیګان دي داسې مشران دي چې پندو ته یې ویلې وایه دلته خپل ډي سي په میرټ باندې اخیستی دلته نو اوس په ایټا ټیسټ کې بله ورځ ایټا ټیسټ و پېښور کې او دنیا خلک وله راغلي وو او هغه غوم هم نه شو او ټول هم داسې پرا کړل کېدی شي پاکې غټ غبن وشي کېدی شي پاکې ټول سفارسیان وشي کېدی شي په هکې ټول د پیسو والا وشي نو اوس هکې خو غریب یتیم خلک د کم کم ځایونو وزیرستان باجوړ نه راغلي وو او د خیبر نه نو په هکې چې تا هغه ایټا ټیسټ کینسل هم کړو او بیا کېدی شي سبا پکې ټول هغه خلک وشي نو زه دا قوم ته سوال کوم چې بیا انشاءالله دا خبرې ته ودرېږو چې ته اوس ماله یو شی هم نه راکوې ما کونسلرانو نه زمانو سره هم فنډونه نشته زما د ډي سي سره هم فنډ نشته زما د قوم لمس نه ورکوي نو پکار ده چې دلته موږ په تحصیل کې یا موږ نورو تحصیلونو کې چې څومره محکمې راغلي دي بیا دو ته میل پکار دي چې تاسو به ټول درمو ځکه درمو چې تا ماله څه نه راکوې او ته دلته ناست یو ماله څه وړې به تمام درمه تا ضرورت دلته سره شته نه د جیل والا شته نه د عدالتي نظام والا شته نه د دغو نورو محکمو شته به دایم درمي د ما خپله جرګه هم شته رواج هم شته روایت هم شته تیږه هم شته ضمانت هم شته هر څه هم شته به تاسو درمو تاسو دلته بې تیشي لا ناستو چې ته ما قوم بچوله یو شی نه راکوې دا کومې ځمکې دي دا هم رانه اخلې اوس د تا یوې بلې خبرې ته هم خبره مونږ سره د قبایل خبر هم نه یو خو پېښور ضلعو کې پېښور کې او داسې په نورو ډي خان کې په دا ځایونو کې پټ ریونیو ریکارډ روان دی او موږ ته پته نه لګېږي एकदम مې دلته را درمیدو او دا ته یې چې دا پټوارخانه ده او دا ځمکه ده او دا داسې ده نو بیا نه والا که زه په جیرب ځمکه کې اوسېږم نه والا که دا کوم مشران په جیرب ځمکه کې اوسېږو په تا باندې به ټیکس هم لاګو کېږي په تا باندې هر یو شی لاګو کېږي نو دا خو موږ ډېر غټ فساد ته جوړ شوي یو مهرباني وکړه چې قومي سطح باندې چې کمې خبرې وي هغه راوچاتې کو ځکه چې سبا په دا کې ډېرې مسالې راسي اوس زموږ د قومي تقسیمونه معلوم دي د تپو معلوم دي او بیا چې سبا بیا ځینې خبرې پکې راوځي نو دنه بیا ډېر غټ فساد جوړېږي بس زموږ زمرا مشران یو انشاءالله زموږ چې کومې تپو خبره هم ټیک ده بس ریګیلالم کا خبره روانه بس امم ټیک ده ځکه چې دا ډېره غټ جایداد ده په دا څوک دا ما یې شکونه ما کوي چې ځمکه یې خرڅه کړي هېڅوک هم نشي خرڅولی چې خرڅول اسان وي بیا ما نه مخکې سره څوک تللی هم نشي بیا زه مې نه ټوله ځمکه چپه کولی شم
پوه شوې نو بعد هر چا خپل تپې حق دی خپل عیسائی معلومه ده خپل ټکې معلوم دی خپل مشر معلوم دی پکار دی چې دا ټولې خبرې راغونډې شي او دا ټولې خبرې په خیر او په خیریت باندې خلاصې شي بس ما دا خبرې